رخصه مړه ابل 400 د درلم نو بیا رانه پټ شوې په آرام کښېنه ما راته د یوې جوړې څه ویلي نه الله دې نه کړي الله دې نه کړي ما پسې خو دونه رښتې رالې خو مور مې راته څه وایي مور مې وایي تا به زه چې ته اوچت ډاکټر له یا انجینیر له یا چې ته بجلو کې سپوډنټ وي چې ډېرې پیسې راله راوړي وي زه به تا غله ما به ته ویې نه مړې مور ته نشم ویلی که نه مړه په آرام کښېنه که مور ته نیسي وي چې زما څوک خوښ دي دا خو د پښتو معاشره ده بیا به مې مور وایي چې ښه موبایل ما په پټه ساتلی تا چې ما له پیسې رالېږلې په هغې رور مې راغی رور مې څه چل دی چې داسې ګډوډ را روان نه ویم ډېره ته ووایه که نه چې تا دا رنګ داسې ولې ژړ کړو ساره داسې مې تبه وه تبه دې وه نو ډاکټر له وتلی وه که نه بخار له ورغلی وم ښه ډبۍ یې راکړې ده هغه ما ته وي په مړۍ وخورم چې ډوډۍ وخورم نه نو دلته خو څوک شتم نه دی بېخوبه څه دا خبرې چا سره کوي خور مې وه خور دې وه ښه نو ته ما ته دا موبایل لږ وښایه موبایل کوم دی ما سره نو خبرې یې ورسره په کېړې کولې سو وایي راکه واه سال په بانک کې پورې ټپه دا موبایل کوم ځای کې و دا مې کشته چولې په هغې مې اغوښتې دي نو تا ورته موبایل کله اغوسته تا داسې بزنسونه دي چې ته اوس په موبایلو خبرې کوې خدای دې تباه کړه دا مې د خویندو لپاره واغوښت زما خویندې لرې نه دي ښه ستا خویندې لرې دي ته خو به خبرې هم کوې خبرې خو خامخا کوم ښه خبرې خامخا کوې چا سره خبرې کوې خویندو سره وګوره دغه دې رنګ کې راغی تراکه څرنګه ګو دا چا رنګ وکړو تراکه اخوشه انا وایا اخوشه خدای دې تباه کړه خور مې ده ګوره پکې مه کنه تورېږه زه ګورم اخوشه بلکه خدای دې بېخوبه څه بلکه که نه ازارونه کې بلکه په دې خو دې تباه کړه په دې د سړي اواز دی خدای دې بیخ بنیاد وباسه زما دغه یوې خور اواز داسې ډبر دی نو سړي اواز کوي دا لا کومه قصه راته نه زما ښې نه زه ورته خبرې کوم څه ښایسته خبرې نه هغه ستر کې په مولیانو کې واده ده په مولیانو کې واده ده راکه دا مې ګوره دا نه واده وې که نه ته راکه زما خبرې ته غوږ کېږده که نه هسې به راباندې دا موبایل مات کړې ښه نو بس مات یې که واورې ښځې موبایل خو دې واغوستو ټول عمر مې ستا خاطر کړی هم په دې وجه چې ما وې ته تور سړي خو چېرته کار دې رالې وکتو یا راته چا ګیله وکړه نو بیا به ګورې بغیر وجلې دې نه پرېږدي هله تا په ما شک وکړو نو ولې شک نور څنګه دي ته بیا د خوبې خبرې ډبرې دي دا سړی دي خدای دې تباه کړه دا مې خور ده زه بس پته بیا لګي که نه او بله خبره دا که نه وایم باقي زه تا له مور څوکیدارۍ له راولمه پوه شوې ته په خبره باندې نه پوهېږې مور دې باله مه راوله د هغې چیچړې د لاسه خو زما یو ځل کور خراب شوی دی د هغه کور نه خو دې زه دلته راغلم اوس یې ما پسې دلته راولې نو ولې چې پلار مې موشړلی او زه بېمه زه هم په کار نه راځم نو څه وپې کوو په ارام کښېنه هغه یوه هغوی چاپلې ده کله د الوچو په باغ کې وله ګیا کوي کله وله شلتالانو په باغ کې ګیا کوي کله وله د لیچي په باغ کې ګیا کوي بس هغه وله ښه ده که نه ما پسې رانه ولې ویم زما مور د واورې ښځې ویم مور بیا پیدا کېږي ښځه نه پیدا کېږي ښځه نه پیدا لرې شه ویم ښځه پیدا کېږي خو مور نه پیدا کېږي داسې چل دې ما پسې مه راوله ته ګوره سبا به راځي ښه انتظار یې کوه ورسره به مې خورې به مې هم راځي الله دوه کسه به دوه کچۍ خو کوچې مې وله په حقه ښه ستا د هغه خوري د لاسه خو زه دلته تنګ وم خدای دې میرات پاتې کړه کله به سوپو ته ختو کله به په کارکېټ په سخوښکو ګرځېده ګورې ما پسې رانه ولې ګورې دا موبایل که څه به خرڅ پکې ګڼې دا مې یا به تا پاسې کوم یا به ځان پاسې څه چل به وکړي نه زه به نور رانه ولې نور رانه ولې دا صحیح ده د هغې چیچوړې نه خو زه امان غواړم یا الله تا ته مې په توبې خدایه د دې خبرو لپاره خو ما کور بېل کړو خو زه رنګ به ورته وکړم چې کله دا چیچړ ودي نو بیا را سره خبرې کوه
خو دې بې غیرته زه ولیدم خو خلک په کوڅه کې ټوکیو کې چې لیدې مې نو دا موبایل به مې پټ کړی موبایل مې په پټه ساتلی دی دا به کېږي څه او که دې سبا راوسته خو دا خو نور هم کار خراب دی هغې لی خو خوب هم نه د ښځې راځه کنه څه بنګه بنګه کې درځم ته کښېنه زه راته ډوډۍ راخلمه هغې له خو د شپې خوب نه ورځي نو دروازې به لا به سره څه کومه خو ځه ځم پېږمه د ملوخ دارو به ورښکته کړم او یا مې هغه د سپږو مسالې ښودېره یا به په خپله مساله خورم او یا به یې دې خواښې له ورکوم چې دا ملک تیوزګار کړم دا موټړه به ما ته ټول عمر په کوټه کې ملاستی سم لاړ به شم ظالم د پنځو روپو مغفلي واله Excuse me. بھائی یو خبره مې وی بس په پړ پوس کې ډاکټر راکړه بای جان زم چې کوم سړی ماته بای جان وځي ما چې کچې وخورم بای جان پکې سي تاسو بیجان په تاسو یو تاسو کولی شم وی سالور هوګه نه سلور نه کوم صرف یو تاسو دن کوم دلته پیاس کا غاډي کوم کو ده ان چې د لور کوي دندا د پیاس کاکا کورې اله هغه خو تا ډېر لري پرې خو دو اوس پس کو وې ماته په ډېر زیات ستړي شوی دا ما د ستړګي دوه غم مکه چې کوم تاسو مې نه کړی دي ما ته خپل منزل حاجی دلته ځم منزل خدا دې کنه جینې چړمبه ډز دې را باندې د بای جان کړي خو بیا بهر حال زما ډېر زیات خوښه او خو تاسو خو راځه ځان فلمونه اکټر جوړ کله مخکې ځای کله استاد ما ته سر خبرو کې چې زه په معنا وخت دی تا ته دا پته نشته زه ګورې د مردکي خان خوریم او دا څو نظمکې چې دي داسې هم دي او داسې هم دي بای کله مردکی خان خوړی یو کنه مرچکی خان خوړی هغه سره زما سره ویم دا ټول اسمکې چې کومې دي که نه دا د دې رور دي دریشه دا زما دي زما انو وی دي کنه خو سره چا جیدادونه وګینې ما خیر دی کنه سوال درته کوم ما سره اے پته می سره جوړې کته چې خلک ویني خلک بس وي څه به وي زما په عزت باندې به ټول داغونه دي الای اوسو کوم نه خیم د طرف پیاس کاکا کور د طرف سره خیم نه مهرباني ډېره مهرباني زبر باندې چانته پوسو کوم غوي وراتو غیخه مینا را سره وکړه خوښه مال لاس نه ورو پوچی اے پرې مخ دې په یو شنګ ماما وی خیر ته لکه خوش ته شو تاسو راځه جنکه بلان څنګه وي دلته کې کینو ته زماتې چې زما تاسو سره کینم روښ وای نو کس دې یم نه جوړ بشم کنه وای څه بای دې بیا تاسو جوړو الله دې نکی اے زما پلار ته یاد کوم دې زما د پلار دې چې سپیداران کې په الټا وړن کې ساستا د پلارم هغه پهلواني یاده امتیاز کا کاری ملول زپکې نه ما دا څنګه دې زه خوشی ته شي لکان دې بيستړی توبو او د ډوډۍ غیرانه جوړ یاره یخو یخلګې بادونه یاره یخه د قوادینه په اوره پرې وته ما یاره یخو یخلګې بادونه یاره یخه ادینه بیهواسه یخراسه ماته وای نو ولې پلان مې وین یخراسه اے پته می سره ښه زستا سیم نه چې ته ما پستا چې کوي بيستړی توبه انسان شرم سایاس ته لحاظ تاسو کې شته کنه ته کو کې خپل خور مور نه لري مورم لرم واوره نو خبره مې یاد ساته چې په دې لار کوڅو کې داسې لکه د شیرانې کمترې په شان روانې ولې څه چل دی ښه چل دی روانه بیم کنه کو سیلانې کمترې په شان روانې او که د بغدادې کمترې په شان روانې تا ته دې څه مسله ده ما ته د دا مسله نه که نه بېهوباسه زما او د پلار مې نه لګي خپلو کې زه د دې علاقې خان یم نو کهانی ځان له بخانی هسې یو خبره کومه د ترورې نړیسه جینۍ یم ډېره بدماشي مه کوه ظالم یې ته خو سمه ښایسته خوږه راباندې لګې زه دې په تا خو نه لګم زه به تا ته د خپل تریخوالي وښیم تا ته بیا پته ولګي ښه دا راته ووایه چې واده کوو نه اے دا مخ په مې باندې پاله او شک باندې وال تا ته پته ولګي بيستړتوب انسان ستا ما سره دا ګپو وایم زما خو یو جینۍ سته یو ښځه مې سته خو هغه مې دا کوم ستا ښځه شته زه کور کې هغې سره کښېنه په لار کې پردو جنکو پسې اوازونه مه کوه یوه ښځه دې شته بې غیرت انسان او بلې پسې اوازونه کوې هغه مې پیاله کړې ده د هغه خدمت کوي او تا مې مور له کوم چې د مور خدمت مې کوي وایي دا راته ووایه چې ته لور د چا یې زه د امتیاز لوریم د امتیاز توتي وایي بیا خو پکې څه